الله ته د نږدې کېدو دا سفر زموږ روان دی او هر سیکنډ چې تیریږي نو موږ الله ته نږدې کېږو، هر منټ چې اوړي موږ الله ته نږدې کېږو. موږ نن ماسخوتن مانځلی چې رالو نو موږ لږ لري وو، خو موږ چې ماسخوتن لمونځ وکړو دا تقریبا ګنټه دلته کېناستو موږ الله ته لږ نور ور نږدې شو. او دغه شان موږ روان یو د الله طرف ته دا سفر جاري او ساري دی او یو ورځ به ختم شي. بیا عجیبه دا دی چې دا څومره خلک چې دلته ناست دي یا څوک زما خبرې اوري او څوک کښېني، زموږ د سفرونو دا پته نه لګي چې چاته پکې ډېر پاتې دی او چاته لږ پاتې دی. کیدی شي زموږ سره په دې ناستو کې داسې خلک وي چې هغه دومره الله ته نږدې شوي دي چې د ورځو فرق پاتې دی، چاته د میاشت، چاته د ګنټو، چاته د سیکنډونو کیدی شي پاتې، هېڅ پته نه لګي. نو دومره څه وکړي چې هغه الله ته بې ته مخامخ شي او ته خوشحاله او ته راځي ځکه چې الله تا نه راځي. نو دا یو نصیحت دی تاسو ته په دې موقع باندې چې طاعون عمواس په هغه وخت کې راپېښ شوی د 13مه هجرۍ کې او دا د قیامت په نښو کې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی او موږ بیا هم د غفلت په خوب کې پراته یو، بیا هم موږ وایو چې نه لا وخت شته، وخت نشته. الله رب العزت قرآن کې څه وایي؟ اقتربت الساعه، قیامت ډېر را نږدې شوی دی. تاسو ته دا پته شته الله رب العزت یعنې موږ وایو چې قیامت به راځي، موږ وایو قیامت به راځي. الله څه وایي؟ اتا امر الله فلا تستعجلوه. الله وایي قیامت راغی. ولې الله دا وایي راغی ولا راغلی نه دی؟ اصل کې موږ ته دا محسوسوي چې دا یو یقیني خبره ده داسې واله لکه راغلی چې ته کله چاله پیسې ورکړي که نه او هغه تا ته وایي چې میاشت بعد به یې درکړم، نه نه مړه دا داسې لکه تا چې مال راکړي دي. موږ وایو که نه وایو؟ هغه خو در کوم به، خو زموږ پې دومره یقین دی چې دا داسې دي لکه راکړي چې الله وایي د قیامت داسې یقیني دی او دومره نږدې دی لکه راغلی چې. نو دې دپاره محنت وکړئ، کوشش وکړئ، الله سره رابطه مضبوطه کوئ، د خپلو منځونو خیال ساتئ، د اذکارو، د عباداتو، د تقوا. دیني مجالسو کې کښېنئ چې چارج کېږي د ایمان. دیني مجالسو کې دا ګټه فایده ده، والله ګټه فایده ده. تاسو کېدی شي بهر به هم څه اورئ راورئ، ځکه به ایمانونه دي مجالسو نه بغیر یو سړی زما برابر دی، ځکه خپله خبره وکړم دلته درس شو یا زما چې نورو ځایونو کې کم درسونه دي چې کله دا نه بند شي که نه بس د ایمان محسوسیږي سړي ته چې دا په کته روان دي. نو کوشش کوئ چې داسې لږ ټیم د الله دین له ورکوئ نو د ایمان به تازه او که څه ګناه د نه شوي نو نږدې به راوګرځئ واپس به شي. الله رب العزت دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. انشاءالله روان درس کې به د فارس بعض علاقې چې هغه د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې فتح شوي وي د هغې تفصیل به بیانوو. الله رب العزت چې د قیامت او د قبر او د آخرت حساب کتاب موږ ټولو ته اسان کړي او الله رب العزت یې څنګه چې موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو دقه شان دې الله موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.